بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د پښتو ژبې د زده کړې لومړی کلاس دی. نو دا چې کوم دی نه راځي ټکي داسې دي چې دلته موږ پاکستان پښتنو ته خو د اردو ټکي موږ په پښتو کې ډېر زیات استعمالوو، د انګلیش او د انګریزي ټکي به ډېر استعمالوو. نو چې د کومې سیزونو لپاره په اصل کې د پښتو کوم ټکي دي نه موږ ته پته نه وي، نو په کار ده چې موږ د ځان خبر کړو. نو دا ستاسو مخې ته چې کوم دی نه دا ټکي نن ذکر کوم او هیله ده چې ستاسو به خوښ شي. ملک نو موږ ملک دلته ووایو په پښتو کې د دې لپاره ټکی هیواد دی. آئین نو آئین کانسټیټیوشن چې ورته موږ انګریزي کې وو اساسي قانون، اساسي مطلب بنیادی قانون. نو قانون ته لکه قانون ویل شي. شهري سټیزن چې ورته موږ انګریزي کې وو پښتو کې ورته اوګړی وایي، اوګړی لکه سټیزنز نو اوګړي. عوام نو موږ ورته عوام وو، نو دا د اردو ټکی دی. د پښتو لپاره ټکی د ولس. صدر نو صدر ته بدی وجه باندې ولس مشر وایي. اوټ رائے نو اوټ اصل کې دیوم نه رائے ادا اوټ ټکی خو بیا د انګلیش نه اردو ته، اردو نه پښتو ته راغلی دی. ریاست موږ چې وو ریاست انګریزي کې چې ورته سټیټ وایي، نو دولت ورته وایي. او دا دولت اردو کې ګوره یوز کیږي، لکه زمونږ د نوٹ باندې لیکلي کنه کرنسی نوٹ باندې بینک دولت پاکستان، سټیټ بینک اف پاکستان. پارلیمنت نو پارلیمان اردو کې ورته پارلیمان وایي، او پارلیمنت کې چې د انګریزي ټکی دی. عدلیه قضا نو دا عدلیه چې دا نه دا خو هغه د قضا د عربی ژبې نه راغلی ټکی دی. قضا او قاضي جج ته قاضي وایي. انتظامیه ایگزیکټیو، اجرائیه ورته وایي. نو نافذ کول د انتظامیه کار دی، ملک قانون نافذ کول، نو نافذ کول جاری کول. امریت ډیکټیټرشپ چې ورته مونږ وو، نو ډیکټیټرشپ په پښتو کې د دې لپاره چې کوم ټکی دی دا د انګریزي د ډیکټیټرشپ نه اغسته شوی دی، دیکتاتوري ورته وایي، دیکتاتوري حکومت. جمهوریت نه جمهوریت چې را مونږ یوز کوو نو دا اصل کې د اردو ټکی دی، او انګلیش کې چې د دې لپاره کوم ټکی دی ډیموکراسي، نه هغه ډیموکراسي هغه ټکی په پښتو کې دی دیموکراسي، نو دا دیموکراسي حکومت. اسمبلی شورا، شورا بیا عربی نه پښتو ته راغلی دی. نظام نو نظام لپاره چې کوم ټکی دی سیستم دی، او سیستم د انګریزي هغه سیستم دی. ایوان کور لکه مونږ وو ایوان بالا او ایوان زیری، نو ایوان کور. اوس ایوان بالا نه ایوان بالا د مشرانو کور، ایوان زیری ولسی کور. پاکستان کې ایوان بالا سینټ دی، نو د مشرانو کور، او ایوان زیری قومي اسمبلی ولسی کور. خاندان کورنۍ، معاشره ټولنیزه سوسایټي چې دا ټولنیزه. ګروپ ډله، وفد ډیلیګیشن چې ورته وایي، نو وفد ټولګي. جلسه د پولیټیکل جلسې چې کنه، نو جلسه غونډه. میټینګ غونډې لکه جلسه ډیر لوی ګیدرینګي ناغې ته غونډه وایي، او میټینګ دغه مقابله کې لکه یو کمره کې میټینګ کېدی شي، جلسه نشي کېدی، نو دا میټینګ هغې نه وډوکئ نو غونډې ورته وایي. د دې نه بعد چې دا اوس کوم دي نو مظاهره، نو مظاهره هم په سړک باندې کېږي. ریلی چې څوک ریلی وباسي نو هم په سړک باندې کېږي، نو په دې وجه باندې لکه لاره باندې کېږي، نو لاریون ورته وایي. لاریون. دستخط دست لاس ته وایي، خط لیک ته وایي، نو په پښتو لپاره دې کې ټکی دی سګنیچر لپاره لاسلیک. نظریه تیوري، نو انګلیش کې ورته تیوري وایي، د انګلیش هغه تیوري ده. یورپ نو یورپ چې دی نو داسې ډېر زیات ټکي دي چې لکه پښتو کې د ملکونو نومونه بدل دي د انګریزي نه د اردو نه، نو آب به کوم داسې راولو. نو دا یورپ چې دی نو دې ته په پښتو کې وایي اروپا، او کینیډا ته کاناډا. آبادي نفوسو، او علاقه چې دا علاقه او رقبه ټریټوري یا ایریا، نو دې ته چې کوم دی نو په خاوره، لکه مثال په تور مونږ وو چې د ملاکنډ علاقه کې نه د ملاکنډ په خاوره، خو دا سیمه ورسره هم یوز کېږي، لکه د ملکنډ په سیمه، د مردان سیمه، د صوابۍ سیمه. نو دا څه ټکي دي چې دا ما وغوښتل چې تاسو سره شریک کړم، او دا انشاءالله چې کوم دی دا به داسې شان کوو. نو نیکسټ ویډیو کې به نور داسې د پښتو ټکي او توري تاسو سره شریکوو. ډېره مننه.